په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ وایي یو تن یې په دې تورن نیولی چې خپله مور یې په 4.5 لکه افغانۍ پلورلې وه. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د قومندانۍ پرون پنجشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې نیول شوي کس د 2 نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبرپاڼه کې دا هم راغلی چې نیول شوي کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی دی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بېروزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا له لورې د خپلې مور د پلورلو ادعا کېږي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو معلوماتو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله په امان.